کړی عمران خان هغه سیټونه ترې ګټي. مولانا سمیع الحق زوی هم وایي چې باید طالبان یا اسلامي امارت دا موضوع ثابته کړي چې دا بریدونه د چا لخوا کېږي. که د سمیع الحق زوی عقلا فکرا یو سالم انسان وای هغه دا خبره نه کوله. د جمهوریت د هغه که په افغانستان کې ده که په پاکستان کې ده، اشغال د هغه که په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده. د مولانا سمیع الحق زوی دلته د دیموکراسۍ او د جمهوریت خلاف و د اشغال خلاف و، اما د ده د مدرسې له مخې د امریکانو ټانګونه تېرېدل، ده حتی یوه ورځ کنځلې ورته ونه کړلې. دغه سیاست د دوی یا دغه دین د دوی له تورخم نه اخواته یو رقم تعریفېږي، له تورخم نه دخواته بل رقم تعریفېږي. وایي موږ ته د پاکستان ارزښتونه مهم دي، موږ ته هم د افغانستان ارزښتونه مهم دي، موږ ته د اسلام ارزښتونه مهم دي. اول موږ چې کله جهاد شروع کړی ده دلته د اشغال په خلاف موږ جهاد شروع کړی ده، همدغه د اسلام ارزښتونه چې دلته تر پښو لاندې کېده. موږ ازادي واخیستله، صحیح شو. دلته اوس هم د جمهوریت په خلاف باندې، د انتخاباتو په خلاف باندې ذهنا موږ ټول د دغه خلاف یو. د مولانا سمیع الحق زوی د ما ته راوښیي په کوم دین کې جمهوریت ده، په کوم دین کې دغسې نظام ده چې دی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، کوم د اسلام ارزښتونه دي چې دی اوس همالته په مدرسه کې ناست ده. دوی باید ثابت کړي اسلامي امارت دوی د ثابت کړي، دوی د خپل منافقت او رذالت ثابت کړي، دوی د خپل دښمني له افغانستان سره ثابت کړي. دوی نشي ثابتولی په موږ دلته په افغانستان کې 2 کاله کېږي چې نظام راغلی ده، په ډېرو کړاوونو په ډېرو سختیو باندې راغلی ده. دوی اوله کوشش وکړه چې دغه جهاد ځان ته منسوب کړي، دغه بریا ځان ته منسوب کړي. همدغه د مولانا سمیع الحق زوی تر 2010 پورې افغانانو ته په مدرسو کې داخله نه ورکوله. ولې چې هلته د امریکا فشار و، د دهشتګردۍ د هر شي په خلاف باندې. ما څه درته ویل دلته چې کومه جګړه کېدله د اسلام تر نامه لاندې مقدسه جګړه وه. دوی له ناټو سره همکاران نه وو، دوی ناټو ته لار ور نه کړله، د دوی له خاورې نه 80,000 فلایټه په افغانانو باندې بمبار ونه شو، دلته افغان میندې نه وژلې. هغه وخت دغه د سمیع الحق زوی چیرته و؟ همدغه د کرایې فوز چې دی خپل مقدسات بولي د امریکانو سره ولاړ نه و.